د لوی او مهربان خدای په نوم ګرانو ملګرو بیا هم ښې چارې. زه اوس میم ته آفرین آریا ټول زده دي. دا میم ده. څوک یې دا شی هم لیکي میم، او بیا چې کله کلمې لیکل کېږي دغسې بیا راتاویږي که نه. میم واو ری. ګورئ میم واو سره یو ځای کېږي او ری څنګ ته راځي. څه ترې جوړیږي؟ مور. هو شاباس، مور او پلار. دا څه شی سو؟ مور. میم واو ری. میم او واو یو ځای شو، ری څنګ ته راله، څه جوړ سو آریا؟ مور. دا مور دی، دا پلار دی. شاباس شاباس. اوس به میم ولیکو. میم بیا ولې؟ د واو په ځای به الف ولیکو او دلته به ری راوړو. ولې ری راوړو؟ میم او الف سره یو ځای کېږي. ولې؟ لکه میم او واو شي یو ځای کېدو او ری ورسره راځي، څه جوړیږي؟ مور. خو هغه واو چې پکې و، اوس چې الف راغی ری ورسره یو ځای شو، مار ترې جوړ سه. مار چې دی؟ مار یو ډول شی وي په غرونو کې ګرځي. او که نه همداسې ځي. میم الف ری سوه، مار ترې جوړ سو. او پلار دې خو نه ولیکه. پلار بیا پی چې لیکو، پلار هم په پی کې لیکلی ده. خو زما همداسې ګورئ که میم واو ری ده، که د ری په ځای دلته ډې کو، یعنې دلته غړوندی ورکو، څه به جوړ سي؟ موړ. چې یو څوک ډوډۍ وخوري بیا وایي چې زه موړ سومه. او شاباس. دا اوس مار ده، که ماران ترې جوړوو الف او نون به ورکو، څه به ترې جوړ سي؟ ماران به ترې جوړ سي. درویش دورانی وایي څو چې وږي وي درویشه نو دوستي یې ښه ده، په خزانه باندې چې کښېني تور ماران شي خلک. کاف به ولیکو او میم به ورسره ولیکو. څه به ترې جوړ شي؟ کم. کم چې لږ ته وایي. او که کم نه کمول جوړوو، میم میم پسې به واو راسي او لام به ورسره یو ځای شي، یعنې دغسې به جوړ سي کمول. بیا به ولیکو کاپ، واو به ولیکو، میم به ولیکو او بیا به کاپ ولیکو. څه شی به ترې جوړ شي؟ کومک. او یو بل سره چې کومک کوي، یو څوک ستړی وي بل ښه ځه خیر ته خبرې مه کوه. کاپ واو میم کاپ څه شی سو؟ کومک سه. او دا کم ده، که کمکی ترې جوړوئ بیا له میم سره کاپ او یې یو ځای کوي، څه به ترې جوړ سي؟ کمکی. کمکی چې کوچني ته وایي. کوچنی یعنې ماشوم. او شاوسین ته مور وایي کوچنی ده. هغوی خو د کندهار دي نو همدا لهجه کوي. زما مور شته. شاباس آریا. د آریا جمله به ولیکو. زما مور شته. مور می درس خپل ماشومان وایي. را سره وایي. ما ته یاد دی. زه خپل د مور خبره ورسره درس وایم. منم.
شاباس. ګورئ مور. زما مور شته. دلته به ټکی ولیکو. خو هغې ته مور مې درس را سره وایي. زه د مور خبره منم. ګورئ داسې هم کولی سي ولیکي زما مور او پلار شته. مور او پلار مې درس را سره وایي. زه د مور سره کار کوم. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. غزا نور زما فیسبوک دی او دا هم زما ټویټر.